د ایران او د امریکا د مذاکراتو ناکامېدل هممهاله پاکستان سعودي عربستان سره د شوي دفاعي تړون تطبیق ته چمتووالی نیسي. پاکستان پوځي رژیم چې تېره ورځ د امریکایي او د ایراني مذاکراتي پلاو کوربه و، سعودي عربستان سره د شوي دفاعي تړون تطبیق ته چمتووالی نیسي. د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون ویلي د شوي ګډ دفاعي تړون په اساس د پاکستان د هوایي ځواک یو شمېر پوځیان د جنګي الوتکو په ملتیا د هېواد د ختیځې سیمې په ملک عبدالعزیز هوایي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. ملک عبدالعزیز د سعودي عربستان هغه هوایي اډه ده چې پر ایران د اسراییل او د امریکا د بریدونو پر مهال څو ځلې د ایراني توغندیزو او د ډرونونو بریدونو په واسطه هدف ګرځول شوې ده. د پاکستان پوځي رژیم په منځګړیتوب د امریکا او د ایران د خبرو په ناکامېدو سره شنونکي دا وضعیت د پاکستان لپاره د بیطرفه پاتې کېدلو ستونزمن حالت بولي چې په خبرې د مذاکراتو له پیل مخکې هم په سعودي عربستان د ایران بریدونه غندلي وو. ایران به خپل دریځ غوره کړي د پاکستان په وړاندې. ایران تر اوسه په جګړه کې ښکیل دی د امریکا سره، د اسرایلو سره په سیمه کې د هغو هیوادونو په وړاندې چې د امریکا اډې پکې دي. ایران جګړه که اوږدېږي نو خامخا به د عربستان باندې به حملات تر سره کوي. دا حملات به بیا دې لامل کېږي چې پاکستان مجبوره دی چې دې ته عکس العمل وښیي. که عکس العمل ونه ښیي نو هغه تړون هغه یې بې اعتباره کېږي، ځکه پاکستان د عربستان له ډېرې اقتصادي ګټې لاسته راوړي. سعودي عربستان او پاکستان تیر میلادي کال داسې دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې په یو بل هیواد د دریم هیواد بریدونه په دواړو هیوادونو بریدونه ګڼل کېږي.